أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشيستوقندو نن مرتسي نون ساكن أحكام وايو نون ساكن وايي هغه نون توري چې ورغندۍ ولري نون ساکن د نون توري چې ورغندۍ ولري او دا نون موږ یو نون توري لرو چې ورغندۍ ولري او بل نون د تنوین نون دی د تنوین نون چې یو دوه زواره دي په دې کې یو زوار دی یو نون ساکن دی یو پیش دی یو نون ساکن دی یو زیر دی یو نون ساکن دی دا د ټول چې موږ سره یو ځای کو څلور نونه موږ تاسو لرو څلور نونه موږ تاسو لرو څلور نونه په د یو خپل د نون توري ساکن دي درې د تنوین نون دي تنوین خو تاسو به یادېږي چې دوه زوره دوه زیره او دوه پیشه ته تنوین وایي نو په دغه ځای کې ان شاء الله تعالی موږ تاسو د نون ساکن او د تنوین احکام وایو څو احکام لري څلور نونه لرو څلور احکام لرو هر وخت د نون ساکن وروسته او د تنوین وروسته موږ ته دغه څو توري راغله دا به زه داسې درته راپورته کوم یو څه که موږ تاسو ته د ستوني توري که ستاسو په یادېږي چې موږ تاسو په همزه ها عین ها غین ها و دې ته د اظهار توري هم ویل کېږي حروف حلقي هم ورته ویل کېږي او موږ تاسو د ستوني توري هم ورته وایو د ستوني توري که د نون ساکن او د تنوین وروسته راغله نون مکمل ویل کېږي نون مکمل ویل کېږي لکه موږ تاسو من هو ژبه د تعلق سره مشلو غونې ته نه بیایو دا زه تاسو ته په جلا ویډیو کې اظهار ان شاء الله تعالی تشریح کوم دا هر قانون چې دی دا جلا درته تشریح کوم دلته فقط زه تاسو ته معرفي کوم چې نون ساکن تاسو وپیژنئ او تنوین وپیژنئ د نون ساکن وروسته که د ستوني توري راغله د اظهار کېږي لکه موږ تاسو وایو من هو ژبه د تعلق سره مشلو غونې ته نه بیایو نون اظهار کوو او که چیرې د نون ساکن او د تنوین وروسته موږ تاسو ته دغه 15 توري راغله نو نون بیا اخفا کېږي اخفا وایي پټېدو ته چې شي پټوو نون ساکن پټوو که نون ته دغه نون و لکه دغه نون و او که د تنوین نون و موږ تاسو پټوو لکه څنګه زه یو مثال درته وکاږم لکه موږ تاسو دا توري بیخي ډېر وایو په قرآن کې انت كنتم تاسو ورته پامې زه نون اخفا کوم انت نوایم نه كنتم نوایم نون پټوو په غونې په اواز کې انت كنتم او دلته که موږ تاسو نون اظهار کوو لکه ما درته ویل من بخښئ دا ډېر دی موږ تاسو وایو من هو من هو دلته په دغه ځای کې که ستاسو ورته پام دی ها د ستوني د توري څخه ده نون اظهار کوو من غوڼه کوو نه هر وخت که د نون ساکن او د تنوین وروسته موږ تاسو ته دغه شپږ توري راغله موږ تاسو نون دغسې وایو من هو او که موږ تاسو ته د نون ساکن او د تنوین وروسته دغه 15 توري راغله تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا
فا قاف کاف دغه توري که زور درلودي کې زیر درلودي کې پیش درلودي کې ورغدی درلودي دغه توري دغه موږ نون اخفا کوو اول د نون ساکن او د تنوین وروسته لکه دلته چې وروسته تا راغلی ده دلته د نون ساکن وروسته تا راغلی ده ته کنتم او د دې مقدار 2 حرکات دي ان شاء الله تعالی د دې لپاره زه جلا ویډیو در جوړوم فقط زه نن تاسو ته نون ساکن او تنوین او دغه څلور احکام چې لري دا زه تاسو ته معرفي کوم پس راځو ادغام ته ادغام وایي د دوه تورو یو ځای کولو ته که هر وخت د نون ساکن او د تنوین وروسته موږ ته دغه شپږ توري رااله ما جلا جلا درته کښلي دي یا میم نون واو دوی به شد لري دغه توري شد لري یا میم نون واو ادغام د غونې سره پر کېږي او که د را و لام راغله ادغام بیا له غونې کېږي و دې ته ادغام مطلق وایي یا ادغام تام وایي چې غونه نسته پکښې کې او د غونې دغه څلور توري چې د نون ساکنو د تنوین وروسته راسي غونه پر کېږي او دې ته ادغام ناقص وایي ادغام ناقص او ادغام مطلق دا ان شاء الله تعالی په بل ویډیو کې زه درته تشریح کوم اوس فقط او فقط زه تاسو ته دا څلور احکام درښوم پس که د نون ساکن او د تنوین وروسته مشتاسي ته یوازې او یوازې دغه ب راغله یا با راغله با راغله نو مشتاسي د نون دغه نون اواز په میم سره اړوو دا به زه تاسو ته یو څه تشریح کوم د دې هم زه ان شاء الله تعالی په اذن د الله سبحانه وتعالی جلا ویډیو در جوړوم فقط د احکام درته معرفي کوم لکه دغه نون اواز دی زموږ تاسو په قرآنو کې دلته کوچنی میم ورسره کښلی وي دغه د نون اواز په میم اوري څوک اړي دغه سبب دغه بعد با هر وخت که با زور ولري که زیر ولري که ورغندی ولري که شد ولري خو فقط چې د با حرف رالی دلته مشتاسي د حرکاتو خبرې نه کوو د ورغندې خبرې نه کوو دلته مشتاسي د با خبرې کوو با که راغله د نون ساکن یا د تنوین وروسته نو دغه نون اواز موږ په غونه کې راولو او د میم باندې بدلو داسې نه وایي چې من بعدي دا داسې وایي من بعدي من بعدي من بعدي الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو په پوسي ویاست ان شاء الله تعالی دا څلور رسولو دپاره زه تاسو ته جلا جلا ویډیو جوړوم ان شاء الله په اذن د الله سبحانه وتعالی بیا په سفاره کې موږ تاسو نور درس وایو اوس یو واری بیا درته وایم چې د نون ساکن احکام د نون ساکن احکام چې هر وخت د نون ساکن او د نون ساکن او د تنوین وروسته موږ ته نون د ورغندې سره راغی نون د ورغندې سره او یا د وبخښي که هر وخت د نون ساکن او د تنوین وروسته لکه دلته چې موږ تاسو وایو د نون ساکن او د تنوین وروسته موږ ته دغه شپږ توري رااله نون مکمل وایو لکه ما چې درته ویل چې من هو نون مکمل وایو او دلته موږ تاسو که د نون ساکن او د تنوین وروسته موږ ته دغه 15 توري راغله که زور ولري که زیر ولري که پیش ولري که ورغندی ولري مطلب زموږ توري دي دغه توري که راغله موږ تاسو نون دغه نون وي که دغه د زورو نون وي که د پیشو وي که د زیرو نون وي اخفا کوو یې په غونه کې پټوو د دوه حرکاتو په اندازه څنګه وایو انت کنتم دا نون په دغه رقم په غونه کې پټوو او ادغام وایي د دوه تورو یو ځای کولو ته ګرد عمر چې شد وي موږ تاسو دوه توري یو ځای کوو همیشه به د ادغام پر تورو باندې شد وي دغه شپږ توري دي چې د دې څخه یو توري جوړیږي هغه یرملون نومیږي یرملون یا را میم لام واو نون دغه شپږ توري د ادغام بیا په دې کې دغه څلور توري چې دي پر دې باندې غونه کېږي پر دا دوه توري را و لام باندې غونه نه کېږي بیا له غونې څول کېږي
چې ودې ته ادغام مطلق وایي او دغه څلور توري چې غونه پکې کېده دې ته ادغام ناقص وایي. نو ناقص خو موږ تاسو پیژنو، مطلق پیژنو، معنا پوره ادغام او ناقص ادغام خو الحمدلله موږ تاسو پیژنو. دا د ادغام سو. بل قانون چې دی اقلاب دی. اقلاب که هر وخت د نون ساکن او د تنوین د نون ورسته یا د تنوین ورسته موږ تاسو ته با راغله موږ تاسو نون د نون اواز په میم اړو، که د مکمل نون وو لکه دلته چې من دی او که د تنوین نون وو لکه دلته چې موږ داسې نه وایي چې من بعدي، موږ تاسو داسې من بعدي. الله سبحانه وتعالى دې تاسو ته اسانه کړي ان شاء الله تعالی. یو واری بیا زه درته وایم چې موږ تاسو د نون ساکن او د تنوین احکام وایو ان شاء الله تعالی. په دې کې څلور احکام دي، یو اظهار دی، یو اخفاء ده، یو ادغام دی او یو اقلاب دی. دغه توري به تاسو ټوله په یادوي ان شاء الله تعالی. د اظهار توري ستوني توري خو مو په یاد دي، همزه ها عین ها غین خا، او د اخفاء د 15 توري دي، 6 توري د یرملون دي او د یو توري بعد د اخفاء توري داسې هم په یاد ولای شي. زه به اسانه طریقه در وښوم. موږ تاسو ول چې موږ په قران کې څو توري لرو؟ 28 لرو. که موږ تاسو حمزه او الف په یو توري حساب کو 28 توري دي او کې جلا حساب 29 توري دي. اوس نو که موږ تاسو د 28 توري څخه د اظهار توري وباسو، همزه ها عین ها غین خا، 6 توري د ځنی وباسو، 6 توري د یرملون ځنی وباسو او 15 توري یو توري وبخشي، یو توري د بعد ځنی وباسو. دا ټول 6 دغه دي 6 د 12 د 14 توري د ټول الف بعد توري څخه وباسو. مشتاسته د اخفاء توري راپاتیږي، 15 توري د اخفاء راپاتیږي. دلته مشتاسه وایو چې په الف با کې 28 توري دي. زه به الا درته نشته کوم بخشي. مشتاسه په الف با کې څو توري دي؟ 28 توري دي. د الف څخه نیولې دریا پوري. د دې څخه به د اظهار 6 توري وباسو. مشتاسه پاتیږي څو د 2 او د هم 22 توري. د 22 توري څخه به د ادغام توري وباسو. ادغام توري بیا 6 دي. د 6 توري مشترک پاتې سو. یو توري د اقلاب دی، یو توري د اقلاب دی، باب ځنی وباسو، یو چې ځنی وباسو پاتې سو 15 د 15 ټول د اخفاء توري دي. ټول د اخفاء توري دي. اخفاء توري د غسیان په یاد ولای شي، یعنی د اظهار پر تور باندې مشتاسي اخفاء نه کوو، د ادغام پر تور اخفاء نه کوو، پر با باندې اخفاء نه کوو، فقط پر د 15 تور باندې مشتاسي اخفاء کوو. الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين.